د کابل ولایت په شمال کې د استالف ولسوالۍ دغه لرغوني بازار کې شاوخوا 100 کاله کېږي چې دغه خټین لوښي په ښکلي کلاسیک ډول جوړیږي او پلورل کېږي. د هټیوالو په وینا چې په افغانستان کې تر 800 هم ډیر کلونه کېږي چې دغه خاورین لوښي جوړیږي. د دوی په خبره دغه لوښي په کور دننه او نړیوالو بازارونو کې هم ښه نوم لري. CMG د افغانستان د تاریخي صنایعو د درپېژندلو پر دوام هڅه کړې چې په ننني دې ځانګړي راپور کې د استالف ولسوالۍ د دې تاریخي خټینو لوښو د معلوماتو ترڅنګ د یادو لاسي صنایعو د جوړولو د ډول په هکله هم معلومات درکړي. د دې بازار د جوړولو په هکله مو د دې سیمې یو مخور سپین ږیری راغږولی دی. په تیرو وختونو کې دا بازار خام و، وروسته بیا د نادرخان په وخت کې جوړ شو. خلک په فیلانو د چکر لپاره راتلل. دا سړکونه چې ویني ټول خامه وو. دا ډیر تاریخي بازار دی، ډیر لوی تاریخ لري. که زه پر تاریخ درته وغږیږم بسته کتاب دی. په دې ځای کې د امیر حبیب الله خان تخت و، هغه به دلته راتلو او استراحت به یې کاوه. دغسې راوروسته نور باچاهان هم ډیر وخت دلته راتلل. د دې بازار د هټیوالو په خبره 100 کاله کېږي چې د کابل د استالف ولسوالۍ په دغه بازار کې یاد لوښي پلورل کېږي او ډیری وخت یې له بهرنیو هیوادونو څخه یو شمیر کسان پیرلو لپاره یادې ولسوالۍ ته راځي. دا کسب موږ ته له پلاره په میراث پاتې دی او تر اوس مهاله پورې دوام لري. ما خپله دا کاروبار پیل کړی دی او دغه شیان چې تاسو یې وینئ، کاسه، قابونه، چاینک، ګیلاس او هر هغه شی چې خلک یې فرمایش راکړي، که په دوکان کې وي او یا په فابریکه کې، موږ یې ورته جوړوو. د خدای شکر دی خلک یې له موږ څخه پیري، خلک یې ډیر شوقیان دي او خوښوي یې. د حاجي خان محمد کاکا له 40 کلونو ډیر وخت کېږي چې دغه لوښي پلوري. د نوموړي په خبره دا کسب یې له پلار او نیکونو ورپاتې دی. د خان محمد کاکا په وینا دې تاریخي بازار یو وخت په نړیوالو هیوادونو کې نوم درلود او ډیری خلک به له بهرنیو هیوادونو څخه دلته راتلل. صنعت کار مو دا د خټینو لوښو د جوړولو کار موږ ته له پلار او نیکو په میراث پاتې دی او زما 50 کاله عمر دی. 40 کاله مې د ژوند کېږي چې همدا کار کوم. موږ ته به پلار او نیکه کیسې کولې چې د خټینو لوښو د جوړېدو د تاریخ 800 کاله کېږي. یعنې دا ډیر تاریخي کار دی. د ظاهر خان په وخت کې به دلته بهرنیان راتلل او ډیری وخت چې به کله دوی استالف ته راغلل، حتما به یې له ځانه سره دغه لوښي ډالۍ وړل او په هغه وخت کې د میلمه پالنې ځای استالف و. او د امیر حبیب الله خان په وخت کې دلته یو تخت جوړ شو چې په هغه وخت کې به ډیری بهرنیان هغه هوټل ته راتلل او په هغه وخت کې فقط چای د استالف په $15 و. د خان محمد کاکا په خبره تر 4 لسیزو ډیر وخت یې په جګړه کې تیر شوی او په ټول ژوند کې یې له کار او روزګار څخه دومره خوند هیڅکله نه دی اخیستی لکه څنګه چې له تیرو 6 میاشتو راهیسې په هیواد کې د نسبي امنیت تر راتلو وروسته له ژوند څخه اخیستی دی. له تیرو 6 میاشتو راهیسې له نیکه مرغه نه ټاک شته نه جنګ شته، په ژوند باندې پوه شوی یم. ټول عمر مې په جنګ کې تیر شوی. که مې د ژوند ښې ورځې وي همدا به وي. کارونه لږ کم شوي خو هیڅ اندېښنه نه لرو. خدای مهربانه دی، ټول کارونه به ښه شي. موږ د دې بازار په یوه څنډه کې د خاورینو لوښو یوې سنتي فابریکې ته هم ورغلي یو. د دې فابریکې مسؤلین وایي چې له خپل کاروبار څخه خوښ دي. د دوی په خبره که څه هم له وروستیو تحولاتو سره یې کارونه ټکني شوي دي، خو راتلونکي ته یې هیلې زیاتې شوي دي چې په نړیوالو بازارونو کې به یې توکي ښه بازار ولري. دا کار مو لومړی نیکونو کاوه، بیا مو پلار کاوه، اوس یې دا د موږ کوو. لومړی دا لوښي دلته جوړوو او بیا یې بازارونو ته وړو. دا لوښي یو رقم ځانګړې خاوره ده، له هغې جوړوو. یو موټر خاوره راوړو بیا 1 میاشت بسنه کوي. پخوا به مو خارج ته هم لیږل خو له تحولاتو سره مو کارونه څه ناڅه کمزوري شوي دي، خو هیله لرو چې د دې کار په رسېدو سره مو په کارونو کې ښه والی راشي. دلته دا لوښي تر اوسه په سنتي ډول باندې جوړیږي او تر دا مهاله پورې اساسي ماشینونه نشته. د کابل د استالف ولسوالۍ د دوبي په موسم کې د سیاحت لپاره هم تر ټولو غوره سیمه ګڼل کیږي او هر کال د یاد موسم په رارسېدو سره زرګونه کسان د سیاحت لپاره دې ولسوالۍ ته ورځي. د دې ترڅنګ یاده ولسوالۍ د تاریخ په اوږدو کې د یو شمېر پاچاهانو د سیاحت ځای هم و.
د کابل ولایت د استالف د ولسوالۍ په دغه بازار کې شاوخوا 100 کاله کیږي چې دغه خټین لوښي پلورل کیږي. د هټیوالو په وینا چې دغه لوښي په کور دننه او له هیواد څخه بهر پراخ مینوال لري او زیاتره خلک یې له دوی څخه پیري. احسان الله کریمي، CMG، د کابل ولایت د استالف ولسوالۍ.